پښتون صاحب آیا پوښتلی سمه پرون کله عبدالله کې هم د سیسي کارډونو په حواله باندې نوټیفیکیشن جاری شو. آیا د افغان کډوالو راتلونکی به څه رقم؟ خبره خو داسې ده، تا ډېره ښه پوښتنه وکړه. یو خو روژه ده، ټول داسې یو دغه حالت کې یو د روژې خبرو توان هم نه لرو. خبره دا ده چې دا کوم د یو اړخ عمومي کې د پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوال په تدریجي ډول باسو. اوله مرحله مو ولیدله، اوس دویم مرحلې خبره کېږي چې سیسي کارت درلودونکي او غیر راجسټر که پاتې وي هغه به باسو. خاص کر دا خبره اوس په بلوچستان کې ډېره ګرمه ده چې د ټولو ضلعو انتظامیې خاص کر ډیپټي کمیشنرانو خپل انتظامیه ته دا اډر کړی دی چې د اول مارچ څخه تر 21 مارچ پورې افغان کډوالو ته خبر ورکړی دی هغه د سیسي کارت چې لري چې تاسې ووځئ، او که بیا ونه وځئ د هغه څه وروسته په اپریل کې موږ ستاسې په اړوند باندې یعنې نورې لارې لټوو چې مقصد د زور په لیول باندې به تاسې ته وباسو. د پاکستان حکومت خو موږ د یو اندازې پورې ګرم نه ګڼو، هغه ځکه دی وایي چې زما امنیتي حالت هم خراب دی، مقصد د نور کډوال زه نشم ساتلی. اوس خبره راځو ملګرو ملتونو ته. زموږ حکومت هم خپل پر ځای باندې پاته د کډوالو مسله چې د هغه نړیواله ده، نور پر پیوار کارډ پر یې به خبره نه کوو. اوس خبره د ای سی سی کارډ درلودونکي ده. اوس خبره دا ده په 2019 کې آی او ایم د ای سی سی کارډ ټول مصارف پر غاړه واخیستله. د حکومت پاکستان او د افغانستان پخواني حکومت ګډه درې جانبه پریکړه یې وکړله، دوی ته د راجسټریشن یې وسو، ثبت نام یې وسو، دوی ته دا جړ کارډونه ورکړل شوه. اوس دا دی چې حکومت پریکړه کړې چې افغان کډوال ووځي. اوس ذمواري د آی او ایم ده او د ملګرو ملتونو ده. افغان کډوال ای سی سی کارت درلودونکي دا وخت 8 لکه په پاکستان کې میشت دي، چې په 8 لکه کې که نیم په کیمپو کې نیم په ښارو کې دي. په دې کې اکثره داسې افغان کډوال دي چې هغه جایدادونه لري، پاخه مکانونه لري، سرایونه، تجارت، د لوکل خلکو سره کاروبار، مقصد خپل ځان ته سرمایه لري په ښارو کې. او یو هغه بېوزله خلک چې دي هغه په کیمپو کې اوسېږي، هغه د ماښام په ډوډۍ نه دی قادره. نو زما دا ستا د پوښتنې په جواب کې زه دومره ویای سمه، او دا د ملګرو ملتونو د منشور او آیین په رڼا کې زه د آی او ایم څخه دا غوښتنه کوم، خاص کر د آی او ایم څخه چې موږ خو اوس دا مسله دې ځای ته راغلې ده چې هره ادارې ته د صوبې په سطحه کې کمیشنریټ وي، که کونسلګري د افغانستان وي، که هر چا سره دا پوښتنه وکړي چې زموږ د افغان کډوالو دا مشکل هغه وایي وروره دا خبره اوس زموږ څه بره تللې ده، یعنې ولړه تللې ده. دا د سفارت کار دی یا مقصد د ملکو په سطحه د افغانستان د پاکستان د ملکو په سطحه د کډوالو مسله ده. یعنې دا زموږ اوس هڅې یا زموږ خبرې ستاسې سره د کډوالو سره مقصد زموږ په وس کې څه نه دی. نو خبره راځي و ملګرو ملتونو خاص کر آی او ایم ته درېږي. آی او ایم ته چې په 2019 کې دې خلکو ته کارډونه ورکول، هغه ټیم تا بشر دوستي کول، اوس هم باید بشر دوستي وکړي. دغه یونیسیار دا دی و پیوار کارت که درلودونکو ته د چکین امتیاز ورکړی دی، ته هم باید د چکین امتیاز ورکړي. که ته از ما سره بجټ نسته یا دا غیر راجسټر او ما یو قرباني ورسره وکړه په 2019 کې، نو په دا اوس کې یونیسیار تر ننه پورې پیوار کارت درلودونکي ته څه 15 لکه روپۍ نه دي ورکړي، یا څه کم 15 لکه 4 لکه 80,000 روپۍ نه دي ورکړي. کله چې کرونا مسایل راله دنیا کې، په هغه کې یونیسیار چې د کورنۍ د فامیل تعداد یې 6 تنه به و، 20,000 روپۍ به ورکول، یا به 21,000 روپۍ وي، یا به مقصد 18-19 دا رقم وي، خو هغه ټیم راسیر دی. تا 4 لکه 80,000 روپۍ تا د ای سی سی کارت درلودونکي ته ورکولې، هغه د شیش د کاروبار په مد کې پرې دي ورکولې، یوازې په یوه صوبه کې نه دي ورکړي، نه دي یوازې په یوه ضلع کې ورکړي. نو ستاسې په ډېر درنښت ستایله کوو، ستاسې لاسونه اوږده دي، تاسې د ملګرو ملتونو د دنیا د ټولو ملتونو ګډ کور دی ستاسې. اول خو د حکومت پاکستان او افغانستان سره باید دا خبره وشي او دا مسله حل شي، او بیا که پاکستان حکومت پر دې باندې جدي دی چې زه افغان کډوال نور نه پرېږدم، خاص کر ای سی سی کارت درلودونکي، نو ستا دا فرض جوړیږي چې د بشري
بشریت په خاطر د بشر دوستۍ په خاطر ستا د ذمہوارۍ په خاطر چې تاسو د بشریت خبره کوئ د سیاسي کارت چې کوم دلته درلودونکي دي چې کومې سرمایې دي د هغو غم باید وخوړل سي او کوم افغان کډوال چې په کیمپو کې دي یا پر بټیانو پراته دي یا فرضاً پر دغه برمو باندې پراته دي په لیرو پرتو علاقو کې پراته دي د کښت کروندې لپاره په بزګرۍ کې پراته دي باید هغو ته هم د چکین امتیاز ورکړي نو دا ستاسې په دې لزر پو چې فرضاً پر تورخم یا پر سپین بولدک باندې ورکول کېږي په دو باندې د دو دغه نه کېږي مشکل نه حلیږي نو په کار دا ده چې د بشري یعنی بشر دوستۍ په خاطر د انسانیت په خاطر باندې IOM او په عموما کې ټول ملګري ملتونه باید د افغان کډوال دا د نن شپږم تاریخ پنځم تاریخ دی صرف 25 ورځې پاتې دي 25 ورځې بعد کې افغان کډوال روس په یو نه دی شورېدلی یو نه دی تللی دا زړه ته نه لویږي بیا نو هغه خپل مجبوریت په مخه راخیسته دي نو که سبا پاکستان حکومت پر دې باندې جدي اکشن اخلي نو دا خو د بشریت سره ډیر غټ جبر کیږي چې د دې ځای څخه بلار سال په وطن کې دی څوک نو په کار دا د IOM د جوړ کاډو یا د سیاسي کاډو د لپاره بدیلې لارې ولټوي د دوی مشکلات یا دلته په حکومت پاکستان سره حل کړي که دلته نشي راوغلی په کور دننه کې دوی ته د لارې مصارف د دوی مشکلات وارزوي او دوی ته په کور دننه کې زمینه ورته برابره کړي مننه